دا پروډکټ دی چې ما په 2023م کال کې هند کړی، سورس کړی مې دی او مغه 2023م کال څخه تر اوسه پورې زه دغه جنس په امازان کې خرڅوم او ګټه یې هم یو چند دوه چنده اله درې چنده پورې هم ده. دلته تاسو کتلی شئ ځینې آرډرونه هم دلته راغلي. دا جنس چې دی موږ ته په 9 پاونډه 10 پاونډه اله 11 پاونډه سورس پرایس تمامېږي، اما دلته تاسو ګورئ په 30 پاونډه 40 پاونډه مو هم خرڅ کړي، یعنی تر 15 پاونډو پورې مې هم دا جنس خرڅ کړی. او دلته تاسو وګورئ په دې کې ارزان فروشه هم زه یم، یعنی چې ما په 29 یعنې په 30 پاونډه تقریبا خرڅ کړي. په داسې حال کې چې دلته دا نور سیلران تاسو ګورئ چې په څو یې خرڅوي. همداسې نه یوازې دا پروډکټ بلکې د دې رقم نور پروډکټونه هم دلته تاسو نور هم ګورئ، نور آرډرونه هم راغلي دي، یوازې یو اکاونټ دی، څلور نور اکاونټونه هم پر مخ باندې وړو. په دغه هر یو کې همدغسې مختلف ډول جنسونه دي. یعنې لنډه دا که زه تاته ووایم چې هغه جنسونو کې زه هېڅ نه ځم چې په هغه کې ماته یو چند دوه چنده ګټه پاتې نه شي. صحیح دی، موږ درسونو کې وایو چې باید 15% څخه ګټه زیاته وي یا 15% څخه ګټه زیاته وي، خو زه په هغسې پروډکټو کې هېڅ نه ځم چې په هغه کې ماته 100% ګټه، یو نیم 100%، 200 اله 300% ګټه پاتې نه شي. یعنې چې زما $1 پکې $2-3 نه شي، په هغه کې زه هېڅ نه ځم. ولې نه ځم؟ ځکه زه هنټینګ او سورسینګ ته صحیح وخت ورکوم. زه داسې نه کوم لکه نوي سیلران چې دوی کله بازار ته راشي د همدې په لټه کې وي چې څنګه زه وکولی شم یو پروډکټ لانچ کړم، که خرڅېږي که نه خرڅېږي، ګټه پاتې کېږي که نه پاتې کېږي، او راځم یو پروډکټ دې لانچ کوم چې د امازان لینک زه ورته وایي. زه چې هنټینګ کوم 15 ورځې 20 ورځې حتما دغه کم وخت ما پروډکټ هنټینګ او سورسینګ ته 15 یا 20 ورځې ټاکلي چې زه یو پروډکټ چې کله پیدا کوم باید یو پروډکټ په 15 یا 20 ورځو کې زه په هنټ کړم یا سورس کړم. که زه یو پروډکټ په یو ورځ 2 ورځو کې هم زه هنټ کړم، هغه زه وایم نه، دا پروډکټ زما لپاره نشي کېدلی. هنټینګ سورسینګ په بزنس تجارت کې ډېر مهم رول لري، هغه که فزیکي تجارت کې دی که آنلاین تجارت کې دی. نو تاسو په یاد ولرئ زما هدف له دې څخه دا دی چې دغه جنسونه دي، تاسو باور وکړئ چې نه یوازې دا جنسونه، دغه جنسونه مغه 2023م کال څخه نه پوهېږم تر 10 زره هم زیات خرڅ کړي اوسېږي. ته د دې یو چند دوه چنده ګټه حساب کړه څومره کېږي. د دې برانډ فایر انجل د همدغسې د ایکو برانډ تقریبا په سلګونه زره پروډکټونه موږ خرڅ کړي، نه یوازې په امازان کې، په لوکل مارکیټونو کې، په شاګردانو باندې. تاسې اکثره زموږ شاګردان شته چې په 2023 او 2024 کال کې زموږ سره په کلاسونو کې ګډون کړی. هغه چې کله به زما آرډرونه هر څه راتلل ما شاګردان څخه نه پټول. تاسو د هغوی څخه هم پوښتنه کولی شئ چې دا هغه جنسونه دي چې هغلته مې درس هم ورکوو، آرډرونه به هم ورته روان وو لکه دلته څنګه نن راغلي. دلته هم چې دا کوم آرډرونه تاسې ګورئ دا چې دی تر اوسه پورې UK کې ورځ ده، دا تر شپې پورې نور آرډرونه هم دلته راځي. دا یوازې یو اکاونټ دی، همدغسې څو اکاونټونه نور هم زه پر مخ باندې وړم. یعنې هدف دلته دا دی چې یو پروډکټ تاسې که صحیح هنټ او سورس کړه، هماغه یو پروډکټ ستاسې د همیش لپاره پروډکټ دی، بیا ضرورت نشته بل هنټ سورس کړي. بیا که ته بل کوې دا خو ډېره ښه خبره ده چې په ډول باندې په ورځ کې مثال ځینې وخت داسې هم راغلی چې $800-900 ماته یوازې دغه ځله په یو ورځ کې راځي. دا به تاسو ته شاید ریشخند او شاید لکه ټوکې په شان باندې یو څه ښکاره شي، که هر څوک وي دا ورته ثابتولی هم شم چې په کوم اساس باندې په دې پروډکټ کې موږ تر $200 پورې هم په ورځ کې ګټه پاتې شوې. نو ستا یو پروډکټ چې $200 راوړي په ورځ کې یا بیخي په میاشت کې حساب کړه، نو ته که 15 پروډکټونه 10 پروډکټونه لانچ کړې هر یو نه تا ته کم $200 یا $1000 په میاشت کې د هر پروډکټ نه راشي، په میاشت کې $10,000 به تا ته د دغه پروډکټ څخه راځي. نو هدف مې دلته دا دی چې تاسې کوشش وکړئ چې هنټینګ او سورسینګ ته ډېر وخت ورکړئ. هنټینګ او سورسینګ ډېر مهم دی په امازان کې، هېڅ کله زړه ورسره مه تنګوئ. اکثره سیلران دي چې هغوی پروډکټ لیسټینګ یا لیسټینګ اپټیمایزیشن او دغه شیانو ته ډېر وارخطا وي، او شیپینګ پلان او د شیپینګ او شیپینګ انکوټرمز دغه شیانو ته. هغه داسې فکر وکړئ چې په امازان کې هېڅ نشته. ولې یو څه ډېر مهم تاسو په یاد باندې ولرئ چې هغه هنټینګ انتخاب د جنس، سورس د دغه انتخاب شوي جنس په نړۍ کې راوګورئ چې دغه جنس زه باید په ارزانه په نړۍ کې په کوم ځای کې پیدا کړم چې بل څوک یې پیدا نشي کړی. نو که په دغه دوه کې تاسو کامیاب واست، که یو څوک ماته د دې تضمین راکړي چې زه په هنټینګ او سورسینګ کې کامیاب یم او 100% تضمین درکوم، په دې کې زه درته تضمین درکوم چې ګټه به یو چند دوه چنده اوسي، او دا تضمین درته درکوم چې هېڅکله هم پروډکټ به سټارټ کړي او ورباندې پاتې نه شي او هېڅکله به هم ورسره خسته نه شي. یعنې
دا ویل ښه نه دي. ځینې وخت دغه جنس ته چې ما له یو کې څخه راوښتې دلته مې راوړی، ځینې وخت زه دا وایم چې دغه جنس زه ښکل کړم. دا ولې زه دا خبره کوم؟ ځکه دې څخه ماته ډېر زیاته ګټه راځي. نه یوازې دغه جنس، همدغسې نور جنسونه دي، نور او همداسې په فارنجل کې تقریبا 12-14 نوعه پروډکټونه دي خرڅوم. همداسې الګو کې همدغسې نور برنډونه اکاونټونه دي هغه کې خرڅوم. نو تاسې هم کوشش وکړئ په امازان کې چې هر څوک ناکام شوي، د امازان نه چې هر څوک ترخه خاطره لري، هغه هنټینګ سورسینګ په مخ باندې صحیح نه دی وړی. یعنې زه تاسو دا ویلی شم چې په امازان کې تاسو صحیح هنټینګ او سورسینګ ونه کړئ، امازان مو ملا هم در ماتولی شي او د همیش لپاره مو زړه در تورولی شي. کوشش وکړئ چې هنټینګ او سورسینګ په صحیح نوع باندې پر مخ ویسئ، تر څو په آینده کې له مشکلاتو سره مخ نه شئ. په آینده کې تاسې د امازان څخه یو ښه خاطره ولرئ. حتی په فزیکي تجارت کې هم داسې دی. که تاسو فزیکي تجارت هم کوئ، هر څه چې غواړئ چې واخلئ او خرڅ کړئ، نو تاسو ته پکار ده چې ډېر وخت تاسو خپل انتخاب د پروډکټ ته ورکړئ او دغه انتخاب شوی پروډکټ به له ټول افغانستان کې که فزیکي ډول باندې که په آنلاین په ټول نړۍ کې باید تاسو چک کړئ چې دغه په ارزانه باندې خریداري کوئ. تاسو به ډېر لیدلي اوسئ چې په فزیکي بازار کې به هم تاسو ډېر لیدلي اوسئ چې یو جنس اوسېږي، هېڅ صحیح سټور یا دوکان کې نه اوسي، په تکاویو کې په لاندې ګودامونو کې به پروت اوسي، ولې ټول کسان به ورځي او هغه پروډکټ به اخلي او ښه په قیمته باندې به یې اخلي، ځکه صحیح هنټینګ دغه لپاره شوی، سورسینګ یې صحیح. اما ځینې جنسونه موږ داسې لرو چې په هر ښار کې به راځړېدلي اوسېږي، په هر ځای کې به شتون ولري، یعنې په دغسې ښایسته ځایونو کې به ایښودل شوي اوسېږي چې ګورې ته وایې چې همدغه زه واخلم، خو هېڅوک به یې نه اخلي. دا دلیل څه دی؟ یعنې دلته ډېر مهم رول چې لري هغه هنټینګ او سورسینګ دی. تاسې لیسټینګ پسې هېڅ مه ګرځئ. لیسټینګ چې دی هر وخت ایډیټ کېدلی شي، هر وخت تاسو جوړولی شي. یعنې که چېرته تاسو پرایویټ لیبل یا تاسو پرایویټ لیبل کوئ، پروډکټ هنټینګ مو وکړئ، سورسینګ مو وکړئ، لیسټینګ ته تاسې تشویش کوئ. لیسټینګ هغه د نن را جوړ کړئ، 15 کاله وروسته هم په ټایټل، بلډ پاین، ډسکرپشن کې تاسو تغیرات راویستی شي. اما کله مو چې هنټینګ سورسینګ وکړو، پروډکټ مو انتخاب کړو، لنډ مو کړو، د امازان هاوس ته مو ولېږو، نو هغه نه وروسته به تاسو بیا هنټینګ نشئ کولی. نو تاسو کوشش وکړئ داسې په نظر کې ونیسئ چې موږ په امازان کې هېڅ لیسټینګ نور درس نه لرو، یوازې یو څه لرو، هغه چې دی هنټینګ دی او سورسینګ. په دغه دوه کې تاسو ځان کامیابه کړئ، هېڅکله به تاسې په امازان کې له مشکل سره مخ نه شئ. که تاسې وایئ چې زه اکاونټ نه لرم یا پیسې نه لرم چې اکاونټ ورباندې جوړ کړم یا ورباندې جنس خریداري کړم، د دې ویډیو له طریقه زه تاسو ته اعلان کوم چې تاسې دغسې پروډکټونه هنټ او سورس کړئ چې په هغې کې یو چا ته حتی بیخي 50% ګټه او 100% ګټه پاتې شي، صحیح مو هنټ کړي او سورس کړي، هغه پروډکټونه زه ستاسو څخه په 2500 300 $400 باندې یوازې د هغې نوم او سورس غواړم اخلم. نو تاسو کوشش وکړئ چې دغه دوه ډېر څه مهم دي. په امازان کې په دغه دوه څه کې ځان کامیاب کړئ، نو هېڅکله به مشکل سره مخ نه شئ.